هیوادوالو سره به کینی ولې په کومه څه خبره ده چې ناټو ته د 20 کاله پولې خلاصې وې باروت او بمونه دې رالېږل اوس د ما هیوادوالو انار انګور او رومیان په بارډرونو کې په فرضي کرښه باندې خوسا کیږي دا د مور او د میرې سلوک ولې کیږي د اسلامي هیواد هم ځان ته وایي زموږ خواخوږی هم ځان بولې تر ټولو مخکې په نړیوالو غږ هم کوي چې حکومت په رسمیت وپېژنه نړۍ لا په رسمیت پېژندل په ځای پرېږده تا خپل پولې د وړو په خاطر باندې افغانانو د بند کړي غوړي نه ورته راپرېږدي له ده خوانه زموږ د هېواد د خلکو هغه د یو کال خواري عباس یو نیم سلنه 2.5 ته ټیکټ ورسوه چې کله طالبانو اقدام وکړ دوی وایي چې پی آی یو له هغه شرکتونه ده چې په نورې نړۍ کې ناستې ته نه پرېږدي زړې تیاري زه په دې ډارېږم خدای نخواسته د افغانانو کوم ناورین سره مخ نه کړي د همغو زړو تیارو په ما باندې احسان کې 2.5 ټیکټ کې 2.5 تر امریکا تګ او راتګ ټیکټ ده پولې دې بندې کړي د موږ د هېوادوالو ورشه وګوره په دې فرضي کرښې باندې څه حال ده 100 کانټینره انار د یو سړي خوسا کیږي انار هغه میوه ده چې ټوله نړۍ ورته ضرورت لري په پولې دې په ما باندې کړي دغسې یو حالت دغسې امن دغسې یو باثباته هیواد د چا لورېږي نه کنې لورېدلی 20 کاله د امریکانو ته ناټو ته باروت او بمونه ورکول په ما د وړه بند کړي دي